بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن څلورم د مای کال 2016 چې د دوشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په موضوعاتو کې د افغانستان پاکستان په سر سیاسي بحثونه هم د ډیورند کرښې اغاړه او هم د غاړه په اغاړه د ډیورند کرښې د پاکستان پر پوز باندې درانه بریدونه او همدارنګه د روسیې موقف د افغانستان په هکله دا د افغانستان متعلق خبرونه دي چې تاسو سره به انشاءالله شریکوم چې هغې کې د مولانا فضل الرحمن نظریه، محمود خان اڅکزي نظر او همدارنګه د اپریل په میاشت کې څومره نظامي حملې پر پاکستان پوځ باندې شوي دي دا ټول ستاسو خدمت ته وړاندې کوم. پس د هغې نه بیا د نړیوالو موضوعاتو کې د ایران 14 ټکو هغه فارموله چې امریکا ته یې وړاندې کړې ده، همدارنګه د چین د امریکا بندیزونو ردول او نه منل، همدارنګه د لبنان باندې د اسرائیل بریدونه او د نیویورک ټایمز په دغې پر بنسټ باندې خبر دادی چې اسرائیل لبنان هم غواړي چې تر خپل ولکې لاندې راولي او هلته دا نظام ختم کړي او دغه نه هم غزه جوړه کړي. دا موضوعات دي ټول تاسو سره شریکوم. راځم اول د پاکستان افغانستان په هکله. روسیې ویلي دی چې د افغانستان متحد دی او همده لپاره دوی امارت اسلامي په رسمیت پیژندلی دی ترڅو وشي کولی اسلامي امارت سره ښې اړیکې ولري او د دوی مرسته ورسره وکړي. دوی د هر نوع مرستې لپاره حاضر او آماده دي چې امارت اسلامي کوم شي ته ضرورت ولري موږ ته وایي موږ هغه ضرورت د دوی د دفاعي حالت کې ورته برابر کړو. او د پاکستان د حملو مخالفت یې کړی دی، ویلي دا د افغانستان په خاوره باندې تجاوز دی او روسیه په دې هکله د افغانستان سره ولاړه ده. همدارنګه مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د پاکستان اردو چې ده په ملکی وګړو باندې هم د ډیورند دې غاړه او هم د ډیورند هغه غاړه بریدونه کوي، خلک وژني او کورونه ورانوي. بیا د ډیورند د هغه غاړې خلکو متعلق ویلي چې دا بېګناه خلک وژني کله چې کورنۍ د خپل د شهیدانو د جسدونو اخیستلو ته ځي، حکومت د هغه کورنۍ مجبوروي چې کتبي لحاظ باندې یعنې په لیکلې توګه باندې دا ورکړي چې دغه څوک چې مړ شوی دی دا یو تروریست و، دا یو ترهګر و، دا ترهګري به مني بیا به خپل مړی اخلي. او که کومه کورنۍ د دې نه انکار وکړي چې د اولاد خو ترهګر نه و، دا خو پاکستان پوځ په بېګناه وژلی دی، په هغه صورت کې اولاد ورته نه ورکول کیږي. چې دا د مولانا فضل الرحمن وایي چې دا یو ډېر لوی سیاسي اشتباه ده او دا لوی جنایت دغه دی شمارل کیږي. د ده لپاره خلک د نظام په مقابل کې ودرېږي او د تنفر ډېر زیاتېږي ځکه چې دا عملکرد د پاکستان د پوځ چې دی دا درست نه دی. همدارنګه محمود خان اڅکزی وایي چې پوځ ته د افغانستان د نیولو ډېر زیات شوق دی. دی غواړي چې افغانستان د دوی تر کنټرول لاندې اوسي. ډېر قدرتونه راغلي افغانستان ته او له منځه تللي دي. دوی د ده نه باید سبق واخلي. دا خوبونه دې نه ګوري، که نه خپل ځان به هم د لاسه ورکړي او پاکستان به هم تباه او برباد کړي. همدارنګه په بنو کې د مجاهدینو د پاکستان پر پوځ باندې برید کړی، 10 افسران ورته وژل شوي دي او ډېر زیات نور ټپیان کړي دي. د دوی په نظامي موټر باندې د راکټ برید شوی دی، موټر له منځه تللی دی او کسان پکې وژل شوي دي. همدارنګه د اپریل په میاشت کې مجموعاً په خیبر پښتونخوا کې 409 حملې پر پوځ باندې ترسره شوي دي چې دا په یو میاشت کې دا 409 حملې دي. 318 نظامیان پکې وژل شوي دي او همدارنګه 388 کسان ټپیان دي، پکې 14 ژوندي نیول شوي دي. او دا عملیات چې دي دا 409 دا په وزیرستان جنوبي کې 90 عملیات دي، پېښور کې 3 وزیرستان شمالي کې 15، باجوړ کې 3، دیر اسماعیل خان کې 2 او په بنو کې 9 عملیات ترسره شوي دي. چې په دې رنګ دا ښیي چې د پاکستان په پوځ باندې یعنی څومره زیات عملیات دي، د 200 نه زیات کسان په یو میاشت کې پوځیان وژل شوي او ټپیان شوي دي، په حساب د دندو نه لرې شوي دي. راځم نړیوالو موضوعاتو ته. په دې کې د ایران امریکې ته
14 ټکو والا یو منصوبه ورکړې ده او د امریکا 9 وه هغې په مقابل کې دوی 14 ټکي ورکړي دي. اکثرا ټکي هغه دي چې مخکې په هغه 10 ټکو کې موجود وو او په دې باندې په ډېرو باندې د دوی په اسلام آباد په ناسته کې اتفاق هم شوی و. خو کله چې جیري ونس وتښتېده موضوع ګډه وډه پاتې شوه، نو د هغې نه بعد دوی دا دوباره دا مسوده جوړه کړې ده او د پاکستان پوتري ډونالډ ټرمپ ته لیږلې. ډونالډ ټرمپ وایي دا مسوده ما ته را رسېدلې. په اول قدم کې تېره شپه مې تاسو ویلي چې ده ویلي چې دا د لا نه ده لوستې خو خوښه شوې نه ده. خو دا ویل کېږي چې ایران دې کې ډېر په واضح توګه ویلي دي چې یا دغه که ستا خوښه ده که نه ده، یا به دا معاهده مني یا دغه تړون به مني، او که نه هغه حمله به کوي چې ستا لاسته به هېڅ هم نه راځي، خپل کسان او خپل دغه به دې له منځه ځي او مصرف به دې زیاتېږي او د افغانستان د ایران نه چې لاسته نه شي راوړلی. په هغه نقاطو کې چې دوی پې دغه کړی دی، دوی وایي چې دغه پیشنهاد یا دغه وړاندیز چې دوی کړی دی دا په 3 مرحلو کې باید ترسره شي. په اوله مرحله کې باید ابنای هرمز یا د هرمز تنګی چې دی دا باید په تدریجي توګه په ورو توګه باندې خلاص کړلی شي، یعنی محاصره ختمه شي، هم پاکستان د ایران د خوانه او هم د امریکې د خوانه. بیا دویمې دا ویلي چې د ایران په بندرونو باندې چې کوم بندیز لګېدلی دی یا د محاصرې لاندې دي دا د هم آزاد کړلی شي او دا بندیزونه دې لرې کړلی شي. او ایران باید په مقابل کې دا مسؤلیت په غاړه واخلي چې په تنګې هرمز کې چې څومره ماینونه کرل شوي دي هغه به ایران په خپله لرې کړي او ایران نه غواړي چې بل مملکت راشي دا پاک کړي او په هغې بهانه یې دلته استخباراتي کښتۍ یې راننوځي. نو دا خپله دوی ویلي چې دا کار به موږ خپله کوو او دا تنګې د هرمز که تاسو هغه 2 کاره وکړل موږ به دا کار تاسو ته وکړو. او دی ویلي چې دا به یو اوربند نه وي بلکې دا به داسې یو پروسه به وي چې قدم په قدم به تطبیقیږي او د مکمل د جنګ د خاتمې او د نارمل کېدلو د روابطو دې خواته به خبره ځي او موږ به د دې جنګ نه وځو. یعنې دا نه دی چې دا اوس اوربند دی او بیا به معاهده کېږي او بیا به بیرته برید کېږي او دا خبرې وایي چې دغه صحیح نه دي. همدارنګې په 2 او 3 مرحله کې دوی دا وایي چې د کوم یو غنا د یورانیم چې دوی اوس امریکا وایي چې د حداقل 20 کاله یې ویلي ایران 15 کاله ویلي، اوس ویل کېږي چې د ممکن 10 کاله یا څه د پاسه 10 کاله باندې یو تفاهم ته دوی ورسیږي. نو دغه دومره مودې لپاره به ایران د یورانیم نه غني کوي، 0 درجې کې به یې ساتي. بیا به پس له هغې 10 کالو نه دوی به دغه یورانیم غني کول په 3.6% باندې بیرته شروع کوي. ایران وایي چې دې باندې د ایران رضایت دی. همدارنګې د غني شوي یورانیم متعلق به بحث نه کېږي، د تنصیباتو د اتومي د له منځه وړلو او بالکل کاملا مسمار کولو باندې به خبرې نه کېږي. یو د تګلاره یا یو نظام به د تنګي هرمز د کنټرول او د هغې د ساتنې لپاره به جوړیږي چې هغه به د خپله ملکونو په منځ کې په دې سیمه کې او همدارنګه به ایران به د سیمې د ملکونو سره مشترکه یو ستراتیژي جوړوي چې دې کې به امریکا او پردي ملکونه به نه وي بلکې خپله د سیمې ملکونه به همدا قطر، عمان، بحرین، عربستان سعودي، کویت، عراق، دا چې څوک چې تنګي هرمز کې دي دوی به په دې کې دغه تصمیم نیسي، پردي به دا تصمیم نه نیسي. دا تضمین به ورکول کېږي چې د مذاکراتو او د مفاهمې په دې مرحله کې چې دی برید به نه کېږي. او بل دا دی چې دا اوربند چې دی دا به د لبنان او د حوثیانو او د حماس د پورې به غځول کېږي، اسرائیل مخه به نیول کېږي چې برید ونه کړي په دې ځایونو باندې. نو دا خبر TRT ورلد د روسیې تلویزیون دغه کړی دی او هغې ویلي دي چې امریکا ته ایران خپل ډیډلاین یا د په حساب وخت او زمان وټاکه، یعنی ایران ورته وټاکه چې دغه 10 ورځو کې دغه شی به مني او که دا نه مني نو که ته بیا جنګ کې که برید کې هر څه موږ هغې ته حاضر یو، په مقابلې لپاره د هغه نه شاته نه ځو.
یعنی دا شو د دې د دېرش ورځو لپاره یو پلان چې په امریکا ته وړاندې کړی دی. اوس وایي چې امریکا ته وایي چې نور د خوښه خپله ده چې دا ته منې او که نه منې زموږ د خوا نه دغه منصوبه ده تا ته درکوو. همدارنګې د لبنان باندې د اسرائیل بریدونه او ویل کېږي چې د 18 د اپریل کې چې کوم تړون په امریکا کې د اسرائیل او د لبنان ترمنځ شوی و، اسرائیل د هغه 50 ځلې دغه کړی دی، تخطي کړې ده، خپۍ ته یې اړولې ده. 50 ځلې په لبنان باندې بریدونه کړي دي او د ده په مقابل کې حزب الله هم د ډرون جهازونو نه کار اخیستی او په اسرائیل باندې برید کړی او فوجیانو دا یې ورته وژلي دي. همدارنګې نیویارک ټایمز خبر ورکوي چې اسرائیل وایي چې دی به په لبنان باندې د غزې ماډل تطبیقی، کوم شی چې یعنې د 3 کالو کې په غزه کې وکړل چې ټول غزه یې مسماره کړله، خلک یې د هغې نه متواري کړل، ویستلې او غزه یې کاملا خپل د کنټرول کې نیولې ده. یعنې ویل کېږي 80% خاوره یې خپله د سینې لاندې کړې ده. هلته د ملګرو ملتونو یو سرحد دی د دې ترمنځ، توره کرښه ده، بیا زیړه کرښه ده، بیا نارنجي کرښه ده. اوس اسرائیل توره کرښه، زیړه کرښه ټول کراس کړي دي، نارنجي کرښې ته رسېدلی. ویل کېږي چې په هغه وړوکې لیتاړه دی غزه کې اوس 40% ځمکه پاتې دی، هغه محدود 100% که ونیسئ د هغې نه 80% نوره دی تر سینې لاندې کړې ده او دی دغه کړې غزه نیولې ده. او همدارنګې په لبنان کې دی ډېره ساحه تر خپل سینې لاندې کړې ده او د لبنان په هکله اسرائیل دا وایي چې دا به اما رقم لکه غزې غوندې به وهي، بمباردهي به، نظام به ورته ختموي، دلته به حکومت نه وي، دلته به یو کورنی جنګ جوړېږي او څومره ځمکه چې دا کېږي دا به اسرائیل تر خپل سینې لاندې کوي او دا به نیسي او د لبنان حکومت به کاملا د منځه وړي. نو دا دی د اسرائیل پروګرام د لبنان په هکله. همدارنګې اسرائیل وایي چې روسیه یعنی پیوټین به د ایران د غني شوي یورانیمو نه لرې ساتي، ځکه چې 2015 کې یورانیم روسیې ته سپارل شوي و. اوس هم دا ویل کېږي که چېرته د دې په منځ کې په دې باندې جوړه روغه راغله نو دا یورانیم به روسیې ته سپارل کېږي. اوس اسرائیل وایي چې نه، روسیې ته د دا نه سپارل کېږي، په روسیې باندې اعتماد نه لري. بل خبر دا دی چې امریکا د چین په 15 لویو د نفتي یا د پټرولو پر کښتیګانو باندې او په کمپنیګانو باندې چې کوم یو د نفت وړي راوړي او کمپنیګانو پورې دا مربوط دي، ځکه چې لوی کمپنیګانې لوی کښتۍ لري چې هغې کې 2 میلیونه بیرله، 3 میلیونه بیرله، 1 میلیون بیرل دا وړي راوړي. په 15 کمپنیګانو باندې تحریم لګولی دی او چین وایي چې دا تحریمونه، دا بندیزونه نه مني، ځکه چې دا د نړیوالو قوانینو تخلف دی او د شورای امنیت نه کم داسې مسوده نه ده پاس شوي. امریکا د خپل قوانینو خپل زور په نور باندې تطبیقي او موږ د امریکا د دې زور ته په حساب دغه نه یو، تابع نه یو او نه موږ دا منو، ځکه دا کوم نړیوال قانون نه دی. نو د دې الزامیت پر چین باندې نشته او چین به د خپل موقف نه دفاع کوي او د ایران په مقابل کې په دې کې به دوی ودرېږي. او همدارنګې زما د نن ورځې آخري خبر دا دی چې اسرائیل هم د سره دی چې ایران ته ګواښونه کوي، دا به برید کوي او حمله به کوي، خو خپله د نن نظام کې مشکلات دا دي چې پرون یسرال کارتس د دفاع وزیر پارلمان غوښتی و، ځکه چې هغې ته دا معلومات ترلاسه شوي چې د دې یو میزایل دی دفاعي چې پیکان په نوم یادېږي، ویلي دي چې دا بالکل ختم شوي دی او دوی دا نه لري. نو هغې ویلي که دا میزایل تاسو نه لرئ او جوړوئ نه، نو تاسو خو په حساب په جنګ ته په څه رقم نه نوځئ. د ده لپاره هغه هلته غوښتل شوی چې د دې ځواب ورکړي چې ولې دی په دغومره وخت کې دا میزایلونه نه دي جوړ کړي. کېدای شي هغې دا دغې چې هغه خو چاته وایي نه، خو ټول مراکز ورته د منځه وړي دي، کوم ځای کې چې دا میزایلو شیان جوړېږي هغې ورته د منځه وړي، نو دوی سره به هغه وسایل نه چې دا جوړ کړي. خو خلاصه دا ده چې دا وایي چې برید کوم، اصل حقیقت دا دی چې دوی سره اسلحه نشته. همدارنګې دغه حقیقت امریکا کې هم دی چې خپله پیټاګست هم ویلې او جي ډي وینس هم ویلې چې د امریکا ذخایر کمبود شوي دي او دا ورسره نشته. نو دا دی د حقیقت د صحنې. او ایران کې برعکس خبره ده، ایران کې هم تولید د میزایلونو زیات شوی دی، هم د پهبادونو او هم قوت زیات شوی دی او نور اسلحه هم ترلاسه کړې ده. نو امید دا دی چې دغه موضوع چې ده
د مصالحت آمیز لارې نه، ځکه چې روسیه، چین، دنیا ټول دا وایي چې مصالحت آمیز د لارې نه هر شي که نه کېږي، ممکن چې اروپا، عربي ملکونه او آسیایي لوی قوتونه سره یوځای شي او امریکا ته یو چلنج ورکړي او د دې سیمې نه وباسي. دا امکانات ډېر زیات دي. دا زما د نن ورځ خبرونه چې تاسو حضور ته مې وړاندې کړئ. هیله ده برنامه وګورئ، خوا کې دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.